علیکم دوستانو، مومن خان فرهادي مې زه بیا ستاسو په چوپړ کې درنو دوستانو د نن لپاره موږ د HTML د فورم ځانګړتیاوې یا HTML فورم اټریبیوټس وایو. لومړی راځو چې ځانګړتیاوې یا اټریبیوټس څه شی دي او د څخه بحث کوي. د HTML ځانګړتیاوې یا خاصیتونه د هغو اضافي معلوماتو څخه عبارت دي چې د ضمیمو یا ټګونو یا عنصرونو کې کارولی او استفاده ترې کولی شو تر څو لا عنصر او یا ضمیمې ته ښکلا ور وبخي. ځینې خاصیتونه دي یا ځینې شرطونه دي چې دا به د ځانګړتیاو یا اټریبیوټس لپاره موږ عملي کوو. د HTML هر ضمیمه یا عنصر کې کولی شو چې د HTML ځانګړتیاو څخه استفاده وکړو. یعنې هر ټګ یا هر عنصر کې موږ کولی شو د اټریبیوټس یا ځانګړتیاو څخه استفاده وکړو. ځانګړتیاوې باید همیشه په شروع کېدونکو ضمیمو کې استعمال شي، نه په پای ته رسېدونکي. ځانګړتیاوې باید همیشه په خپل نوم شروع او بیا یې قیمت وټاکو. د ځانګړتیاو نومونه باید د انګلیسي په کوچني توري ولیکل شي. موږ کولی شو چې د یو څخه تر ډېرو ځانګړتیاو پورې په یو عنصر کې یا ضمیمې کې ځای پر ځای کړو او د هر ځانګړنې ترمنځ باید فاصله موجوده وي. یعنې په یو ټګ کې یا په یو ضمیمه کې موږ کولی شو د یو څخه شروع تر 2 3 هر څومره چې وي ځانګړتیا موږ اپلای کړو یا ځای په ځای کړو یا استفاده ترې وکړو. خو د هر ځانګړتیا یا ځانګړنې یا اټریبیوټس ترمنځ باید فاصله موجوده وي تر څو ایډیټر چې هغه کمپایل کوي یا هغه ترجمه کوي هغه وپېژني چې دا یو اټریبیوټس دی او هر یو جدا جدا دي. دغه دوستانو استراکچر یا فورموله ده د اټریبیوټس. اول قوس شروع کېږي چې ته د انګل بریکټ وایي، بیا الیمنټ دی یا عنصر یا ټګ چې ورته وایي دوستانو، بیا د اټریبیوټ نوم دی یا د ځانګړنې نوم دی، بیا د هغې قیمت دی، بیا د هغې محتوا ده او بیا ټګ کلوز کېږي یا بند کېږي. الیمنټ هر څه چې دوستانو دا انشاءالله موږ په عملي ډول کار کوو. فرض مثال موږ د ایمیج الیمنټ په نظر کې نیسو. دا ایمیج الیمنټ چې ایمیج دلته شروع کېږي، بیا د هغې خاصیتونه چې د هغې خاصیتونو څخه سورس دی که نه چې موږ کولی شو دا تصویر راواخلو د منبع څخه، بیا د اټریبیوټ نیم بیا مساوي کېږي د دوو قوسونو د دوو قوسونو ترمنځ دلته د دې قیمت لیکل کېږي. فرض مثال زه غواړم چې تصویر ته سایز ورکړم، اټریبیوټ نیم به سایز وي او ویلو به 200 یا 300 یا 400 یا 100 یا 50 به وي. بیا دلته موږ کولی شو کانټینټ یا محتوا ورکړو چې دغه ټګ د څه لپاره دی، بیا دغه ټګ یا عنصر یا ضمیمه بېرته دلته بندېږي دوستانو. دغه یو ساده مثال د استراکچر یو د اټریبیوټس یا ځانګړتیاو یا ځانګړنې چې څنګه موږ د ځانګړنو څخه استفاده کوو او څنګه ځای په ځای کوو او څنګه د استراکچر دی په عمل ډول انشاءالله په راتلونکي درسونو کې د دې څخه استفاده کوو دوستانو. مننه، ښه وخت، السلام علیکم.